د ملت غږ راډیو د ټولنیزې پاڼو درنو کتونکو بیا هم ښه راغلاست. د 2024 زیږدیز کال د شپږیزه غوره لیګ تر ټولو ډېرې زیاتې منډې جوړونکي لوبغاړي صدیق اتل سره دی. اتل صاحب ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو د طریقه ټولو اورېدونکو مینوالو ته خوشحاله اوسئ. اتل صاحب څونه له خپله بې ټیم څخه راضي سږ کال مو ډېرې زیاتې منډې تر نورو جوړې کړلې، دې لپاره مو څومره آمادګي نیولې وه؟ په عموما کې موږ هره ورځ پریکټس کوو، لګیا یو، بس دا پرې مو ډېر ښه مایند سیټ جوړ او خپل کوم پلان مې چې هغه کې کامیاب کړو. نور مې انشاءالله کوشش به وي چې له دې ښې لوبې وکړم او ځان کې ډېر تغیرات او ښه والی راولم. سږ کال ټولو لوبغاړو ملي لوبډلې لوبغاړي په دې لوبو کې شتون درلودی، له هغو څخه مو څه نوي زده کړه؟ دغو سره ما یو څه وخت مخکې هم تېر کړی و، نو پویلین مې ورسره جوین کړی و په نیشنل سطحه باندې کیمپونه او لوبې، نو ګراونډ کې ډېر صحیح تر زده کېږي ځکه دوی څومره ایفرټ کوي، تر اخره پورې دوی گیم نه پرېږدي او د دوی خلاف باندې باید څنګه لوبې وسي. نو دا ټول داسې گیم اویرنس و چې هغه موږ انشاءالله تر زده کوو او نور به هم کوشش کوو زده کړو. راتلونکې زموږ لوبه ټیسټ لوبه ده او همداسې یې ورځنۍ لوبې دي، هیله لرئ چې په هغه لوبه کې به ته واخیستل سې؟ دا خو د سلیکشن خوښه به وي چې څوک انتخابوي. څه ما مخکې په پنساوریز او ټیسټ کې کیمپ او داسې ټیم ته رانه یم پاتې شوی، نو او زما لپاره ټول یو کرکټ داسې ما ته پیدا کېږي، افغانستان ملک په دې ریپرزینټ کوم، دا به انشاءالله زما تل کوشش او هیله به وي. ته په کور دننه کې زیات مینوال لرې، مینوالو ته دې پیغام څه دی؟ له ټولو ډېره مننه چې همیشه موږ ته سپورټ کوي او موږ ته پوزیټیو میسیجونه راکوي، مثبت خبرې کوي، او له هغو مننه چې ښه نظر نه لري، ځکه هر چا یو پلیر نه خوښېږي، هر څوک پلیر ته له هرې نګاه نه ګوري. نو خوشحاله یم چې دغه افغانان موږ سپورټ کوي او موږ ته دا هیله رابخښي تر څو موږ نور هم ښه کرکټ وکړو. ستا د لا ځلېدو په هیله.